الله الرحمن الرحیم. اول خو د ټولو لوبغاړو نه مننه، سینیر چې دلته کوم جونیئر ورسره میډیا نه، ټول دوستانو نه چې راغلي دغه د چمپیونز ټرافي انویټیشن هم قبول کړلو، دغه بدرګه هم کړلو. زه به دونه ووایم چې ماشاءالله څه رقم کریم هم لري، ټیم ډېر زیات پرمختګ کړی دی، لوبغاړي ډېر آماده دي. نو انشاءالله پر امید یم دغه روان چمپیونز ټرافي دپاره به د خیره یو ښه سوچ او فکر سره ځو، مثبت سوچ سره به ځو. نو بالینګ هم ماشاءالله ډېر زیات ښه شوی دی، که زموږ سینیورز دي یا سپینران دي، د دنیا بهترین سپینران موږ سره دي. یو وخت کې به ویل کېده چې افغانستان په فاست بالینګ کې کمزوری دی. نو که تاسو وګورئ د 2024 ورلډ کپ د T20 یا هم دغه شانتې د 30 ورلډ کپ یا د افریقي سیریز سره واخلئ، نو فاست بالرانو هم پکې ښه بالینګ کړی. نو زما په نظر بالینګ انشاءالله برابر دی او دغه روان چمپیونز ټرافي لپاره به د خیره یو ښه سوچ فکر سره ځو، تر څو د خیر افغانستان ته دغه چمپیونز ټرافي لکه نن چې څنګه راغله بدرګه شوله، انشاءالله ډک لاس به د حشمت په لاسو باندې دغه مونږ چې څومره لوبغاړي دي سینیر، د دوی په دعاګانو، ستاسو په دعاګانو انشاءالله افغانستان ته بېرته راوړو.